الله مو قدرمن کړي. ګوري مسلمانانو د دین او د عزت په خاطر باندې لدین چې هر څوک غلطه استفاده کوي د مسلمانانو رنګبدي کوي، اله العالمین دی په دنیا او آخرت کې انتقام جنې واخلي. دا مؤمنه خور ده کېدا چې الله به د خیر اراده ورته لري، کېدا چې د الله سره مینه پیدا شي، په خپل مور او پلار باندې به رحم په زړه کې پیدا شوی. لیکن د دې اخلاص او صداقت نه ګوري چې څوک داسې که هر چا غلط حرکت وکړل، اله العالمین دی په دنیا او آخرت کې له سره حساب وکړي. د خور ته وایو مهرباني وکړي، خور هدف مو څه شي ده، ارمان مو څه شي ده، د څه شي لپاره لایف ته راغللاست، چا مجبور کړی است تاسو په دې لایف کې دا شیان کوئ؟ پیله خو کاري صاحب بخښنه غواړم، او د یو انسان هم په ژوند کې چې دی نو دا نه خوښه چې مونږ د سوشل میډیا ته راشو یا مونږ د داسې یو ځای ته لاړ شو چې په کوم ځای کې زمونږ بې عزتي وي که نه. اور الحمدلله زما خپله برود تقریبا 2000-3000 خلک ګوري، اور تر نن تاریخه پورې مطلب داسې څه حرکت ما ته خپله نه دی فیل شوی، محسوسه شوی چې باید چې زه دا لایف کوم او یو ټایم کې ما ته داسې فیل شوی چې زه غلطه کوم که نه. نو ډېرې ما داسې خویندې ولیدلې چې مطلب په ټیک ټاک کې هم سوشل میډیا کې هم د لیمټ نه بهر دي. اور سوشل میډیا هم که تاسو یوز کول غواړئ، ولې چې کاري صاحب دا نن سبانې د داسې دی چې هر یو انسان موبایل لري، هر یو انسان سره داسې مطلب هر یو انسان په سوشل میډیا کې شته دی که نه. نو هر یو انسان ته پکار دی چې که سوشل میډیا ته هم راځي نو په یو لیمټ کې که نه. زه نن لایو راغلم نو مثلا ټولو ویل چې ثناګل کاري صاحب ته پلیز ورشي، مې ولې نه، زه به ورشم، مشکله نه دی. تاسې اوس خو د موږ هیله همدا ده، د موږ ارزو همدا ده. دا مخکې خبرې چې ما د پیغمبر علیه السلام د احادیثو درته وکړلې، د قرآن مو درته وکړلې، دا دې واورېدلې؟ بېشکه مې واورېدلې. زه اکثر ستاسو لایف ته کښېنم، ستاسو ویډیوز هر څه مطلب تاسو زما سره فالو کې، نو زه به اکثر فری ټایم کې ستاسو برود ته کښېناستم. جی نو تاسې دا اوس دا تاسې کوم عمل کوئ، دا خو خدای ذوالجلال وایي مې کوئ، تاسې ولې کوئ؟ که په ورځ د قیامت څه ګوري، تاسې ته زه وایم، دې خور ته زه وایم، ګوري خورې، که په ورځ د قیامت الله رب العزت درته وویل چې ای نوم دې ثنا ده که دې هر څه ده، ای ثنا ځان تیار که الله حساب در سره کوي، څه جواب به الله ته ورکوئ؟ ای خورې تا ته وایم د تا پیغمبر وایي دا کار مه کوه، ته ولې کوې؟ ما تاسې په دې قرآن ایمان راوړی د خدای وایي دا کار مه کوه، ولې کوې؟ ما تاسې په دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ټول تکلیفونه دي ما د تا د عزت لپاره کړي دي، هغه راته وایي دا کار مه کوه، ولې کوئ؟ کاري صاحب د ما د پښتو عزت او شهامت د ما د تا مور او پلار هغه د هغو په نزد دا ناروا ده، ما ته یې ولې کوو؟ څه ضرورت ده، څه مشکل لري، څه ستونزه لري؟ د فاطمې رضی الله عنها قصې مې درته وکړلې. الله جل وعلا تاسو ته په قرآن کې وایي ټولو مؤمنانو وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ای مسلمانانو، ای د ما پیغمبره مؤمنانو ته وایه، ته مؤمنه یې که نه یې؟ بېشکه مؤمنه یې، خو قرآن څه درته وایي؟ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، د مؤمنانو ښځو ته وایي چې سترګې مو را کنټرول کړي چې د بل چا سترګې در باندې ونه لګېږي، یا د تاسې سترګې به بل چا ونه لګېږي. بالکل بېشکه. ته پوهېږې په دې حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي په شپه د معراج باندې زه وایي لاړلم، نو ما وایي څو قسمه ښځې وایي ولیدلې. یو قسم ښځې مې هغه ولیدلې چې دوی له نامحرمو ښه خلقو سره به خبرې کولې، په جهنم کې په ژبه باندې راځړېدلې. دا د ما ته پیغمبر چې ایمان ور باندې راوړی، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په ژبه باندې په جهنم زنجیران پکې بند او په جهنم کې راځړېدلې، کومو ښځو چې له پردو خلقو سره خبرې کړي. ای خویندو د موږ هدف هم همدا ده، تاسې چې څه شي ته ضرورت لرئ
د دغه قرآن په رب دې ما قسم مې دي ما او د ما دا څونه ملګري مسلمانان دوستان چې دي دا ټول به د تاسې حاجتونه در پوره کوو دا مو در سره وعده ده ایمانا مو وعده ده در سره څه شي ضرورت لري خو والله که مو د جهنم اور در باندې پیرزوي قاري صاحب والله که مو د خپل عزت او ناموس تر پښو لاندې کول در باندې پیرزوي موږ خویندې یاست موږ چې د تاسې دپاره حق بیان نه کړو چا دپاره بې بیانو ته خپل فالورز لري خپل لایفونه دې کوي هیڅ مشکل نشته خو دا هم در په یاد کسي ګوره قبر دې خپل ده دا هم در په یاد کسي الله ته به ودرېږي تنها بیا به دې والله که څوک ګفټینګ درته کوي که دې هغه خلاص کړي قسم مې دې په رب العزت چې چا ګیمونه در سره کړي که دې هغه خلاص کړي قسم مې دې په رب العزت چې هر څوک دلته تا ته وایي چې دا ده او دا ده او دا ده چې چا دې تا ذهن در خراب کړی چا دوکې در کوي څوک وسوسې درته اچوي چا دغه کار ته مجبوره کړې په رب مې دې قسم مې چې هېڅ به درته ونه خوري قاري صاحب تاسو یو بخښنه غواړم یو سوال کوم چې په دې پوره سوشل میډیا کې چې خپل پلار او خپل رور چې هم نه کنه نو نور څوک هم په کار راځي مثلا اوس دلته کې یو څو وروڼه ناست دي باید تاسو مثلا زما یو کس هم په کار نه راځي په دې سوشل میډیا په دې پوره دنیا کې به زه ځان ته خپله هر څه کوم او چې کله درته یو څوک څه وکړي که نه نو قاري صاحب هسې به یې درته نه کوي مونږ جنکۍ یو مونږ به چا نه څه سوال کوو چې یاره راشه ته مونږ ته زما دا ضرورت دی اوس باید چې دي ګفټرانو کې یو څو ګفټران داسې دي چې مونږ ورته ووایو چې یار بھائی زما په کور کې دا مسله دی دا مسله ماته حل کا نو هغه به سیده ماته پیسې نه راکوي هغه به خامخا زما نه څه نه څه ډیمانډ کوي قاري صاحب هر څونه د دې ټولو په مخ کې دا وعده دي ما ده در سره زه دا هر څه به د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې لکه کسې رخور قسم مې دي په رب العزت چې هر تکلیف او ستونزې ته د موږ ځوانان دي ولاړ یو چې چا چې څوک په عزت مین وي څوک په ابرو مین وي څوک تا ته د خیر اراده لري د هر څه ته د موږ ولاړ یو د دغه قرآن او د دغه قرآن په رب دې موږ قسم یې او د دې قرآن په بخاطر باندې موږ تاسو سره دا وعده ده چې هر ستونزه او مشکل دې موږ درته ولاړ نور څه شي غواړئ هر مشکل او ستونزه دې دغه ملګرو باندې زه دا سوال درته کوم دا نور ته څه کوي ته چې هر چا خطا ایستلې زه مې د خپل ملګرو ته دا شمله داسې نیسم چې راکوي یو ډالر راکوي یو روپۍ راکوي زه مې د دې خویندو چې د الله د قرآن د الله د پیغمبر د عزت او د ناموس مخالفت یې پرې ایښی ده زه د دې خویندو دپاره زه دغه سوالګري کوم خو دا خویندې چې د موږ عزت او ابرو یې خویندې سي دا د ما وعده ده در سره ایمانا وجدانا د ما دا څلور لورانې مې د مصر لور مې خدیجه ده د اوس د اتو کلو ده دومه اسراء ده درېیمه پسې بله لور مې ده دا اوس د یو هفته مخکې کې بله لور مې پیدا سوي که مې نور دوستان له ما سره ونه درېدل په خدای دې د ما قسم مې دا لورانې مې درته خرڅوم د تاسې دپاره ضرورتونه به در پوره کوم نور څه شي غواړئ دا ټول دوستان مسلمانان همداسې تر څنګ در سره ولاړ دي خو لیکن ته داسې چل مه کوه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمة زهرا رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې هیڅ نه درلودل رسول الله صلی الله علیه وسلم له نبوت نه مخکې د یهودانو مزدوري کړې ده